سلامونه نیکې هیلې احترامات د مظلوم غږ خیر بنسټ مسؤله یم. زه نن هغه کورنۍ ته راغلی یم چې موږ یې ویډیو شیر کړې وه او ډېر د ستونزو او مشکلاتو سره مخ وه. یو مورکۍ چې دا زوی یې سخت مریض و، کینسر مرض یې درلودو، نو د هغه تداوي لپاره غواړي چې پېښور ته یوسي. یو ورور له دوبۍ څخه ګربز په نوم 10 زره کلدار رالېږلي دي. ما هم همدغه مستحقه کورنۍ وګڼله او دوی ته مې راوړه تر څو دا ماشوم تداوي وکړي او پېښور ته یې یوسي. السلام علیکم فوري، څنګه یې ښه یې؟ وعلیکم السلام، خیر دی، ته ښه یې؟ شکر د مننه، خوشحاله اوسئ. خپله ښه یې؟ خیر دی، الحمدلله. تاسو ښه یې؟ له دې څخه مخکې چې موږ دغه ورونه تاسو سره مرسته وکړي، تاسو سره چا مرسته کړې وه؟ هو مخکې هم راسره مرسته شوې وه، ستا په لاسه روپۍ راکړی شوې وي او بس دا اوس هم شوې ده دا مرسته. الله پاک دې ورله ډېر عمر ورکړي. هر څوک چې موږ سره مرسته کوي، زما د زوی سره موږ ډېر عاجز او غریب خلک یو او بس دعاګانو کې به یې یاد ساتو. ټول عمر به ورته دعا کوو، الله دې ورله جنتونه ورکړي. امین کې به ستاسو دعاګانې کوئ. اسراره دا مې تا ته راوړي دي، واخله وشمېره چې ستا تداوي وشي، پېښور ته لاړ شې. ته وشمېره 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0. څومره خوشحاله یې اسراره چې دې ورور تا سره مرسته کړې. ډېر خوشحاله چې ته ښه شي انشاءالله ښه کېږي به. بس دعاګانې کوو دغه ورونو ته تا سره مرسته کړې. چا چې ما سره مرسته کوي الله دې ګرانو هېوادوالو، مخکې موږ هم دغه کورنۍ ته مرسته راوړې وه او 10 زره افغانۍ او اوس هم 10 زره کلداره ګربز په نوم ورور رالېږلي وه. هغه مو هم دې کورنۍ ته راوړله تر څو دغه ماشوم سبا ته لاهور ته وړي او چې د دې تداوي وشي. او انشاءالله چې کله دغه وړوکی راغی له هغه ځایه بیا هم هغه ویډیو سره شریکوو. او که څوک غواړي چې خپله مرسته په شفاف ډول تر اړمنو کورنیو ورسول شي، نو خپلې مرستې مظلوم غږ خیر بنسټ ته وسپارئ. د مرستې لپاره زما د واتساپ شمېره ده 0 شپږ شپېته شپېته 940. خورجانې څومره خوشحاله یې هسپتال ته ویسې چې دا ښه شي؟ بس ډېره زیاته خوشحاله یم. ستاسو نه ډېره مننه. الله دې تاسو له اجر عظیم درکړي او هغه ورونو له دې الله ډېر عمر ورکړي. الله دې ورله په عمر کې برکت واچي چې چا موږ سره زما د دې بچي سره دا مرسته کړې ده او الله دې ورله دا مرسته دې ورله الله په اتم ځي کې په قبر کې په کار کړي. الله دې ورله ډېر عمر ورکړي. څه ویل غواړې هغه ورونو ته چې اوس مهال تاسو ویډیو ګورئ؟ بس هغو ته دا ویل غواړم، د هغو نه زه ډېره زیاته خوشحاله یم. نن ډېره خوشحاله یم. هغه په دعاګانو کې یاد ساتم چې زه مې دا زوی ویسم لا ورته دې له تداوي وشي او بس دا د دې ښه زه نه شم هېر کولی ټول عمر. بس ستاسو دعاګانې پکار دي. انشاءالله هغوی ستاسو مرسته کوي او ستاسو لاسنیوی به حتما کوي. دعاګانې تر بلې خپرونې پورې خدای پامان.